بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك، الدرس 51، الوحدة التاسعة. يو پنځوسم درس دی، نهمه وحده، صفحة رقم 202 نمبر صفحه ده. پښتو کې مو سخت دی، 200 وایو، 200 وایو، پښتو مو هم انشاءالله چې راښه کېدو باندې ده. عنوان دی ملخص التراکیب. دا څومره جوړښتونه چې دي، نحوي جوړښتونه د درس کې، د هغې د تذکیر و تأنیث، افراد، مفرد او جمع، لکه یو، ډیر، دا ټول چې دی دلته نن څېړو. البته موږ په ننني درس کې په دغه صفحه کې 9 جدول لرو. راځو دا ټول جدولونه تر څېړنې لاندې نیسو. لومړی جدول، کله چې موږ ته چاته وایو چې د مهربانۍ له مخې مثلا دا کتابچه واخله، د مهربانۍ له مخې دا قلم واخله، په عربي کې څنګه وایو؟ تفضل المعجم، تفضل الدفتر، مهرباني وکړه کتابچه واخله. تفضل القلم، مهرباني وکړه قلم واخله. تفضل الكتاب، مهرباني وکړه کتاب واخله. تفضل الثوب، مهرباني وکړه جامې واخله. که یو چاته وایم فلانکی کتاب غواړم، غواړم څنګه وایو په عربي کې؟ اریدو، اریدو غواړم، اراده لرم. خو دلته موږ څه هدف ترې اخلو؟ غواړم. اريد کتاب القراءة، د قراءه یا د لوست کتاب غواړم. اريد کتاب القواعد، د ګرامر یا د قواعدو کتاب غواړم. اريد طبق البيض، د هګۍ پلیټ غواړم. اريد علبة الملح، د مالګې ډبی غواړم. وبخښئ زکام یم، د اواز مې ګډوډ دی، دا 2 ورځې کېږي. اريد زه غواړم. اوس همدا که ته وایې چې ته غواړې نو تريد کتاب القراءة، که موږ غواړو نريد کتاب القواعد. همغه الف تا یا نون خبره ده. اتینا، الف چې په سر کې راولې د ځان لپاره، تا چې په راولې ستا لپاره، او هم د مؤنث لپاره. نريدو موږ جمع لپاره. یریدو هغه غواړي. دریم جدول ته راځو. یو دکاندار نه پوښتنه کوي قمیص په څو دی، جامې په څو دي، کتاب په څو دی، چپن په څو دی، قاموس په څو دی. بیکم په څو دی، بیکم په څو دی. کم اندازه ده که نه، الکمیه، کمیت ښیي، کم کوانټیټي چې ورته وایو که نه، کمیت ښیي. نو بې حرف جر دی په. بیکم په څو، بیکم القمیصو، قمیص په څو دی. بیکم الثوبو، جامې په څو دي. بکم الکتابو، کتاب په څو دی. بکم المعطفو، چپن په څو دی. بکم المعجمو، قاموس په څو دی. څلورم جدول ته راځو. هذا او هذه. هذا د مذکر لپاره دی، دا. هذه د مؤنث یا مؤنث. پښتو کې خو ثا نه وایو که نه، داسې نه وایو چې ثواب، داسې نه وایو ثواب وګټه، وایو ثواب وګټه. د عربي ژبې خاصیت ما مخکې ښودلی او تاسو ته، هغه دا دی چې څرنګه لیکل کېږي هماغسې لوستل کېږي. هذا دا مذکر، لکه هلک وي، کتاب وي. هذه مؤنث، لکه فاطمه وي، حسینه وي، ګلپاڼه وي، اسما وي، یا هم کتابچه وي، بیا مؤنث هذه. هذا کتاب القراءة، دا د لوست کتاب دی. هذا کتاب القواعد، دا د قواعدو کتاب دی. ګورو چې مذکر سره به هذا لګو، مؤنث سره هذه. هذا طبق البيض، دا د هګۍ پلیټ دی. هذه علبة الملح، دا د مالګې ډبی دی. څوک ورته ډبی وایي، څوک ورته دبلی وایي، څوک ورته بوتل وایي. البته یو خاص بوتلونه غوندې وي، هغې ته وایي دا د مالګې، تاسې به یې پېژندلي یئ. خو علبه خپله هغه ډبي ته وایي که نه، یو قسم ډبي کې بند وي مالګه. هذه غرفة النوم، دا د خوب کوټه ده. هذه وجبة الفطور، دا د سهارنۍ وجبه ده، غذا ده.
پنځم جدول ته راځو. ای معجم تريد. یو چا ته وایي چې کوم کمیس غواړي، کوم قلم غواړي، کوم قاموس غواړي. ای یعنی کوم، تريد غواړي. ای معجم تريد، کوم قاموس غواړي. ای قمیص تريد، کوم قمیص غواړي. ای ثوب تريد، کومې جامې غواړي. ای قلم تريد، کوم قلم غواړي. ای کتاب تريد، کوم کتاب غواړي. ای مسجد تريد، کوم مسجد غواړي. شپږم جدول دی. اريد المعجم العربي، عربي معجم غواړم. اريد القميص الازرق، نیلی یا آبی قمیص غواړم. اريد الثوب الابيض، سپینې جامې غواړم. اريد القلم الاخضر، شین قلم غواړم. اريد المسجد الحرام، مسجد حرام غواړم. اووم جدول ته راځو. القميص قمیص ب20 ریالا، په 20 ریاله دی قمیص. یو چا ته وایي که نه مثلا ته کتاب واخیست ورته کتاب په 40 ډالر دی او په 40 ریال دی، نو دلته به څنګه وایي؟ الكتاب ب40 ريالا، کتاب په 40 ریاله دی. الثوب ب30 ريالا، جامې په 10 ریاله دی. ګورئ دا 20 30 40 50 60 دي، ولې 20 30 دا واو او نون ولې په یا نون بدل شو؟ انشاءالله د حرف جر په برخه کې به وایو، خو دلته دا تاسې ته یادولو وړ بولم چې دلته هم تکرار کم. دا با حرف چې دی دا حرف جر دی، دا چې په هر نوم داخل شي، په هر اسم واو نون چې دی دا په یا نون بدلوي. د هر نوم نه، البته اعداد دی جمع مذکر سالم دی، لکه مسلمون مسلمانان دي که نه، با چې راشي بالمسلمین شي. الجدول الثامن، اتم جدول ته راځو. یو دکاندار مثلا ته دکاندار شوې او زه درغلم او بیا هم شی مفته نه راکوې، پیسې رانه غواړې، نو دلته به څه وایو ورته؟ مثلا ته ورته وایې 20، دلته خو موږ داسې وایو که نه 20 ریاله کېږي، 40 افغانۍ کېږي، 50 افغانۍ کېږي. نو هلته څه وایو؟ المطلوب 20 ریالا. تحت لفظي معنی دا ده چې غوښتل کېدونکي دي 20 ریاله، خو د دکاندارۍ په اصطلاح کې خو داسې نه وایو. څه وایو؟ 20 ریاله کېږي. المطلوب 30 ريالا، 10 ریاله کېږي. المطلوب 40 ريالا، 40 ریاله کېږي. المطلوب 50 ريالا، 50 ریاله کېږي. نهم جدول ته راځو. ما مخکې ویل چې هذا د مذکر لپاره دی، هذه د مؤنث لپاره دی. نو ریال چې دی دا مؤنث دی، نو دلته چې دی هذه دی. هذه 20 ريالا، دا 20 ریاله دي. هذه 30 ريالا، دا 10 ریاله دي. دلته وګورئ 30 دلته 30، ولی دلته حرف با پرې نه دی داخل شوی، دلته حرف با پرې داخل شوی. ګوره علا من فی الی با دا ټول حرف جر حروف جر دي، دا انشاءالله بیا لولو. دا چې په اسم داخل شي نو واو نون په یاو نون بدل کی. هذه 40 ريالا، دا 40 ریاله دي. هذه 50 ريالا، دا 50 ریاله دي. 200 صفحې د کتاب مکمل شوي. نن لپاره هم دومره درس بس دی. انشاءالله راتلونکی درس په راتلونکي درس کې ولولو. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.